السلام علیکم ټکنیکل خان چینل ته ښه راغلاست ګرانو لیدونکو یو ځل بیا له یوې ښکلې ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې د هر یو سایټ وي که د فیسبوک وي که د ټیک ټاک وي او که د انسټاګرام وي د هغه پاسورډ چې موږ څخه ورک شوی دی هغه موږ بیرته څنګه راولو هغه د کوم سایټ وي فرض مثال د نورو سایټونو ته فرض مثال که ته هر اپلیکیشن ته یا هر یو سایټ ته تا پاسورډ لاګین کړی وي هغه په موږ څنګه راخلو هغه له موږ سره موبایل کې شتون لري که مونږ ډېر زیات مخکې یو سایټ ته مونږ پاسورډ لاګین کړی وي هغه بیا هم زموږ موبایل کې شتون لري هغه مونږ بیرته څنګه پیدا کولی شو د دې لپاره یو بهترینه زبردسته ویډیو نو ملګرو که تر اوسه پورې مې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل دې سره سبسکرایب کړئ راځو پر ویډیو پیل کوو ملګرو دې لپاره به تاسو خپل د موبایل سیټینګ راخلاص کړئ دغه موبایل سیټینګ چې کوم دی دغه به تاسو راخلاص کړئ چې مونږ د یوه سایټ یا د یوه اپلیکیشن یعنې د ټیک ټاک یا د فیسبوک هر یو سایټ چې وي د هغه پاسورډ مونږ راواخلو له مونږ څخه ورک شوی وي یا م له یاده وتلی وي تاسو به لږ لاندې لاړ شئ کله چې لږ لاندې لاړئ تاسو ته به دلته ګوګل اپشن درکړی وي په هر موبایل کې هم وي په ګوګل باندې به کلیک وکړئ کله چې پر ګوګل باندې کلیک وکړو لږ ورته منتظر شئ کله چې لږ ورته منتظر شئ مونږ ته به یوه صفحه راخلاصه کړي مونږ ته دا ډول صفحه راخلاصوي کله چې مونږ ته دا ډول صفحه راخلاصوي تاسو بیا دلته داسې کې پاسورډ منیجر باندې کلیک وکړئ او که چېرته تاسو ته دا پاسورډ منیجر نه وي نو تاسو ته به یو دلته اف بټن وي هغه بټن به ان کړئ تاسو ته بیرته دغه پاسورډ منیجر بټن خلاصه شي راځو پر پاسورډ منیجر باندې کلیک کوو کله چې پاسورډ منیجر باندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظریږو کله چې لږ ورته منتظر شو مونږ ته دا ډول صفحه راخلاصه شي چې دغه هغه پروګرامونه دي چې ما ورته پاسورډ لاګین کړی دی ما ورته پاسورډ اچولی او پاسورډ مې ورته ورکړی دی مقصد ما څخه د ټیک ټاک آی ډی پاسورډ ورک شوی دی زه پر ټیک ټاک باندې کلیک کوم چې زه هغه پاسورډ راواخلم را به شئ پر ټیک ټاک باندې به کلیک وکړئ کله مې چې کلیک پر وکړو د موبایل صفحه به توره شي ځکه چې تا څخه د موبایل لاک غواړي چې ته خپل سړی یې او که بل چا آی ډي له دې ځای څخه وړې زه راځم پر ټیک ټاک باندې کلیک کوم ما څخه د موبایل لاک غواړي چې ته خپل یې او که بل څوک زه به دغه لاک ورکړم کله مې چې لاک ورکړو موږ ته به صفحه راخلاصه کړي نو تاسو کتلی شئ چې زه کله چېرته په دغه سترګه نشان باندې کلیک وکړم نو ماته به پاسورډ شوه یعنې ښکاره به شي همدغه یې کوم لینک دی هغه لینک یې همدغه لینک دی نو دغه و چې تاسو د یوه اپلیکیشن چې هغه کوم اپلیکیشن وي تاسو ورته پاسورډ ورکړی وي په خپل موبایل کې بیا هم در سره موجود وي که چېرته زه پر سترګه باندې کلیک وکړم ماته پاسورډ همدغه ځای کې ښکاري او تاسو خپل پاسورډ کاپي کولی هم شئ پر همدا ځای کې کاپي کولی شئ هم شئ او پاسورډ بیرته لاسته راوړلی شئ نو دغه یوه ښکلې زبردسته ویډیو نو ملګرو که چېرې مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ته ضرور در سره لایک ورکړئ او که چینل مې نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بله ویډیو پورې په خدای په امان مننه